بله ورځ په وزیرستان کې د تور پنجابک راوخته او د شپې لس نیمې بجې وې. هغه میندې خویندې هغه کوچني ماشومان یې ویچت کړلو. نو زه دو ته یم چې ازادي وطن څه ته یی؟ دې ته یی چې نن لوی افغانستان مې نه بدلېږو. مونږ ولې د وطن نه نفرت نه کوو؟ ظلمونه هم راسره شوي، د وطن د خلکو د لاسه هم راسره شوي، د پنجابک د لاسه هم راسره شوي، خو د هغه ته خور ته به لږ وخت ورکړو. ډېر وخت وروسته راغلی ده، نو دا به یو څو خبرې وکړئ. کومه خور ده؟ موږ ته خو ولاکه ښکاري. زه شته یم. سلامونه. خدای مو راته خوشحاله باد ساته. الله مو ډېرې خوشحالۍ او کامیابۍ په نصیب کا. الحمدلله. زه فخر کم، زه ډېره خوشحالیږم او یو خوږ سیری مې درکوله چې د دښمنان دغه په هندي ژبې کې ورته یایي چې د پړوسیان، نو الله د بدو سترګو لوی افغانستان وساتي د ظالم دښمن نه. نو هغو په د موبایل کې ویډیو راړولې وه او پنجاب کې خپله کې خلک ورته حیرانه وو. زه یم چا به ډېر بدقسمته بدنصیبه افغاني چې په خپل وطن نه خوشحالېږي زویه. نو هغوی ورته ویلي چې دا راته وښیه چې دا کوم ملک ده. نو چا ورته وویلو چې دا جرمني ده، چا ورته وویلو چې دا لندن ده، چا ورته وویلو چې څه دي. صرف د ناپوهه خلکو ته زه وایم چې دا په دې باندې خبر شي. او چا وویلو چې دا خو د مو پړوس ملک ته، هغه ورته ویلو چې زه به یې درته اسانه کړم. وی پړوس ملک خو انډیا نشي کېدی او پاکستان خو داسې کېدی نشي ونه ده. نو یعنی شکر الحمدلله دا د کابل او د هغه خاوشا چې وګورې والله چې دا اروپا دې ته شرموي. دومره ښکلی شوه چې نن هغه دښمنان ملکونه هم زمونږ په لوی افغانستان باندې نه پوهېږي چې دا هغه کنډوالې لوټې افغانستان ده. او که الحمدلله دغه ګل رنګینې ګل افغانستان ده. نو مننه بچو، بس زه صرف دا وایم چې مونږ دپاره تاسو ټولو غاړه په روز قیامت نیولې چې مونږ د کوم ظالم سره لکه تاسو د سره امریکایي سره، مونږ د تور د امریکایي راوړو بچو، د برطانیې راوړو بچو سره مونږ لګیا یو، خو یوه مور مې وګڼو. زما بچی به هم دلته یي، ځوانان زما همزولي زما ورونه به هم دلته یي. زه هغو دپاره دا خواست کم چې زمونږ دپاره د الله په کور کې یو سوال وکړو، یوه دعا راته وکړو چې خدای مو د ظالم مو د تور د پنجابک د چونګله خلاص کړي. لر او بر خو یو افغان ده. مونږ چې په کومه خاوره پراته یو، نو که جغرافي کې وګورې دا د لوی افغانستان خاوره ده. او الحمدلله چې مونږه یو افغان یو، 15,000 کاله تاریخ لرو. ولولي مو مغه دي، ننګ مو مغه ده، غیرت مو مغه ده، میندې خویندې مو مغه دي. د دې نه خلاصون نشته. نو دلته کې سعید بچی راغلی و پرون، زه راغللم، نو ما دغه د ننګ هغه ټولو ورونو خویندو ته یو خبرې کړې، نو ما سپیچ جوړ کړه. زه پې ډېره زیاته خفه شوم. ضیاء الرحمن بچی، نو سعید نوم یې ده. نو ګوره داسې ناپویه راځي، ناپویه راشي، هغه بیا ماته، زه خو سپین سرې، هغه بیا ماته یایي چې خطه وایه د لوی افغانستان و دا وا که نه. ما ورته ویلي ما ګوره دا ډېر کم عقلتوب ده. زه دا خواست کم ټولو ته چې تاسو راشو، الله د نورم توفیق او طاقت او همت درکړي. خو دغه اوس اسلامي نظام چې دا په زوره د ناپویه دی، په خلکو باندې منع ځای د دښمن ورته خیال کېږي. نو دلته کې سعید نوم یې و، هغه چې راغی او بیا هلته کې هم د مونږه په کوزه هغه کې افغانستان بچی ناست و. نو دو سره په جنګ شو. چې په جنګ شو زه ډېره خفه شوم. ته په خدای یقین وکړه، زه په خپل پښتون بچي باندې، په خپل افغان بچي باندې زه ډېره خفه کېږم چې دو سره جنګېږي، یو به نه پوهېږي،
یا به د ظالم د زوره یا به ناپویه یا به د دولت او د هغه په حیرس کې. خو انسان ډیر بدقسمت او ډیر بېوقوفه د بچی. کته د دنیا سونې محلونه جایدادونه پر عربونو کربونو روپۍ راغونډې کیم کنه، نو قسم ده د دې نه نه ته خبرې نه زه چې د تا په نصیب کې به د مرګ په ټایم کې کفن وي کنه، زما په نصیب کې به په کفن کې به مې نصیب وي و کنه، د دې نه یو رب عظیم خبر ده. نو دا ډیر کم عقل دی، الله د په دو کې پوهه او شعور راولي. او بل زیا بچی غیر زره غلی وم، خو د ډېرې خفګانه د نه بیا لاړم بخښنه غواړم چې جنرال موبین بچی راغلی و او ضیاء الرحمن ده که څه د هغه راغلی و، هغه د پښتنو دپاره د کوزه پښتونخوا دپاره د کوزه پښتونخوا د غږ وچتوي. نو مونږه بچی دا ټکی په ما باندې ډېر بد لګي، زه یې ویلی هم نشم خو اوس به یې ویم چې څرنګې جنرال موبین ورته ویلي چې د ایره منډی بچی و بچی قسم ده لکه ما نه اغوستې سوې کپړې ووتې. زه دومره خفه شوم او دومره مې وژړلو چې خدایه نو مونږه خو یو کوم خواته لاړ شو، یا ربه د تا بندګان یو چې یو طرف نه مو تور ظالم پنجابک وایي، بل طرف نه مې خپل افغان بچی پې غور کوي، خپله کې مې دوه بچي نښتي، یو افغان ده خو نن دښمن جوړ شوی. بله ورځ په وزیرستان کې د تور پنجابک راوخته او د شپې لس نیمې بجې وې، هغه میندې خویندې هغه کوچني ماشومان یې ویچت کړلو. نو زه دو ته یم چې ازادي وطن څه ته یی، دې ته یی چې نن لوی افغانستان ماشاءالله ماشاءالله خپل ګل افغانستان ګل شوله، سکون و آرام پکې راغی. نو مونږ هم په هغه خاوره پراته یو، خپل مو مدنیات دي، خپل مو هر څه دي، خو ته محرومه ناست یو، محرومه ته په دې ناست یو. بیا دلته کې سعید بچی و پرون، اوس تاسو سپیس کې به پرون راغلی ماله یی چې مورکې دا منظور پښتون نه مني چې دا وایي چې اسلامي امارات. نو منظور پښتون خو څه گورنر نه ده، څه قدرت په لاس کې نه ده، هغه خو یو د خوارو ستړیو دپاره یوه ناره یې ویچته کړې وه. نو انشاءالله چې ما ورته بار بار ویلو مې بچیه تنګ عمل به جنګ عمل، مو اوس تنګ شوي یو، ځانم پې وجنو هغو به هم وجنو، که هغو نشو ویجای بېبسه یو لاچاره یو، خو ځان به پې وجنو. د بې غیرتوب د مرګ نه د غیرت مرګ مونږ ته ډېر بهتر ده. نو بچی زه دا ټولو ته خواست کوم چې ګوره تاسو ډېر بد قسمته یو چې لوی افغانستان چا خبره چې ۴۵ کاله او په لکونو شهیدان پکې پراته دي، په لکونو کونډې یتیمان پکې پراته دي. که زما د خو وس نه رسي خو زه خو به بد نه وم کنه چې بد دا تاسو نه بچی. زه ډېره بیماره وم او ډېره به زړه مې د دغو خلکو نه مې زړه تور شوی و او خفګان به زور به راتله، لکه د یوې د مور غېږې نه دوه بچي ویچتهیې. نو که زه لر وګورم د ما غیور پښتون افغان ده، که زه بر وګورم زما غیور پښتون افغان ده. نو دا سره زه په جنګ نشم کتی بچی، د دښمن سره په جنګ کتی شم په میړانه، خو خپله کې ورور په ورور په جنګ نشم کتی. نو زه پې ډېره خفه کېږم. دلته که همایون ناستی که بل ناستی بچی، د خدای او د رسول دپاره د خپل ورور سپکاوی مه کوو، د خپل وطن دښمنان مه جوړېږو. او چې چا وس نه رسي، زمونږ د خپلې خاورې سره ډېره مینه ده خو مونږ تور پنجابک نه پرېږدي. نو زمونږ نه د وطن او د خاورې قیمت پوښتنه وکړو او د خپل پښتونوالۍ د ازادۍ پوښتنه وکړو، نو زه به درته ډېره ښه ترجمه کړم، ډېره ښه به درته ویم چې وطن او ازادي او پښتونوالي څه ته وایي. نو دا په اروپا کې خو مونږ هم ناست یو بچی، اروپا کې مونږ هم بچي وزېږولو، بچي مو لوی شو، مونږ ولې نه بدلېږو، مونږ ولې د وطن نه نفرت نه کوو، ظلمونه هم راسره شوي.
د وطن د خلکو د لاسه هم راسره شوي، د پنجابک د لاسه هم راسره شوي، خو د یوه ناپویه یا د یوه کمعقل یا د یوه هغه دپاره مونږ خو به ټول پښتانه نه بدناموو که نه لر و بر. نو مونږ دا وایو بچو چې راځو چې سره یو شو، بیا یو لوی ستر کور جوړ کړو او بیا ورور په غاړه شو چې دښمن ته وښیو چې دا کتا ډیر کوشش وکړه مونږ د یو بل نه جدا کړو، خو ته ناکامیابه شوې. نن الحمدلله هغه افغان بچی کامیابه شوه. زه دا ټولو له درخواست کوم زویه چې خپله کې جنګ مه کوو، د حوصلې نه، د صبر نه، د تحمل نه کار واخلو، او چې نه کېږي چې ډیره غوسه درځي، غوسه ماله هم راځي، ماله بېګا راغله چې دا ټول خپله کې پښتانه زما لګیو بچي مې او نور پکې دښمنان ناستو، نو ما دواړه ما بلاک کړو. و هغه ته مې وویلو چې بچی داسې مه کوه، ته افغان زه افغانه، ګوره ته د لوی افغانستانیان د لوی افغانستان د زویه مه جنګېږو یو بل ته کنځاوې مه کوو. په دې زه ډېره خفه شوم، ما خپله کې هر څه ویل خو مور و خور ته د چا مزو. نو دا شی چې دا بچی دا مو ډېر کمزوري کوي او ډېر زه دو ته وایم چې قسم مې د په ربي چې دا ډېر بدقسمته په دې دي چې دا د ځان نه د وشرمېږي چې لوی افغانستان کنډوالې وه، نن لاړ شه چې دښمن ملک حیرانه ورته پاتې ده، په دې نه پوهېږي چې دا هغه افغانستان ده. افغانستان ته ډېرو زموږ نه تپوس وکړه بچیه چې مونږ په لوی وړوکي افغانستان کې پاتې یو، دا د افغانستان حصه ده لر و بر.